چې یو کس په قرآن باندې لاس راکاږي په مصحف باندې او بیا په خپل سر راکاږي په دې نیت چې الله ولې شفا ورکړي نو دا طریقه صحیح ده او که نه؟ الجواب دا خبره خو بالکل صحیح ده چې قرآن کریم هغه کتاب دی چې الله پکې شفا اچولی قرآن کې الله وایي په سورة یونس کې یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور د قرآن نصیحت دی د الله له طرف نه او دې کې شفا ده د هغه څه دپاره چې په سینو کې که هغه معنوي بیماریانې دي که حسي الله یې په دې سره ختموي بل چې کې الله وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین په دې ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبر ذکر کړی دی چې قرآن کې شفا شته په سورة فصلت کې الله وایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء دا قرآن د مؤمنانو دپاره هدایت دی او په دې کې شفا ده نو دا خو واضحه خبره ده چې په قرآن کریم کې الله شفا اچولی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په قرآن ویلو سره دم اچو په ځان باندې مو په ملګرو باندې ځان به دم او ملګري به دم دې باره کې ډېر دلایل دي چې مقصد زمونږ دغه خبره نه دی چې موږ اوس دا دلایل بیانو چې کومو دلایلو کې دا خبره راغلې ده واضح دلایل دي خو دلته دا فایده یاده کړئ چې په دم اچولو سره په قرآن ویلو سره هغه چاته شفا میلاویږي چې یوه د هغه دا مضبوطه عقیده یي چې شفا ورکوونکی الله دی او دویمه دا مضبوطه عقیده یي چې په دې سره الله ماله شفا راکوي په تجربو کې شفا نه وي یعنې په دې نیت سره ویل چې بس وبه ویم او وبه یې ګورو از وبه یې ګورو زه یو ډېرې لارې م کتلي دا به وګورو په دې سره بیا شفا نه میلاویږي چې یو سړی قرآن په ځان باندې وایي یا په بل مسلمان باندې وایي او دا د دې یقیني چې الله په دې سره شفا ورکوي او دغه کس په چا چې ویلی کېږي د هغه هم دا یقیني چې الله په دې سره شفا ورکوي رب العالمین شفا ورکوي او الله پکې برکت اچوي قرآن کې لوی خیر او برکت دی خو نن سبا دا خلک د بعضې تجربو دپاره استعمالوي او بعضې په غلطه طریقه لکه اوس قرآن کې شفا ده معنی دا خو نه چې تعویض تې جوړ کړه غاړې ته واچوه او قرآن کې برکت دی د برکت نه ډک کتاب دی جي دا خو موږ هم منو چې برکت نه ډک چې د برکت نه ډک دی نو بیا یې په بیټکونو کې ولګوي آیت الکرسی په دیوال لګولی او د اخرني سورتونه او یا سوره اخلاص او سوره یاسین او په ګاډو لیکلي آیتونه برکتی دي لپاره هونه دي برکتی کتاب د معنی چې څوک تلاوت کوي څوک عمل کوي څوک وایي څوک یاد کوي الله دغه په ژوند کې برکت راوړي دغه په هر څه کې الله برکت اچي هغه ته دې ضرورت نه راځي چې هغه په دیوالونو ولیکي او په بیټکونو کې ولیکي دغه په کور کې الله برکت راوړي چې څوک په قرآن عمل کوي الله په کور کې برکت راولي اگر که په بیټکونو او په دیوالونو آیتونه نه او که یو سړی د ټول قرآن راولي په دیوالي ولیکي که نه او تلاوت یې نه کوي یادوي یې نه عمل پرې نه کوي ځان پرې نه پوه کوي هېڅ فایده ورته نه میلاوي او نه د قرآن دې دپاره دی چې تعویضونه ترې جوړ کړه او غاړې ته یې واچوه جوی دې کې شفا الله اچولی الله به کې شفا اچولی ده خو هغه څه طریقه ده هغه طریقه به بیا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړې د هغه دا نه ثابت چې هغه دا ویلي چې تعویضونه ترې جوړ کړه او غاړو ته یې واچوه نو قرآن کې شفا ده دې خبرې کې خو شک نشته او بیا دا خبره هم ثابته ده چې کم ځای سړي له تکلیف ورکوي او په کم ځای باندې تکلیف او بیماري په هغه ځای باندې سړی لاس کېږدي او دم پرې واچوي دا هم ثابت لکه حدیث ته امام مسلم عثمان بن ابي العاص الثقفي رضی الله عنه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي د کله نه چې ما اسلام قبول کړی دی نو زما په دې جسم کې دړې دړ په یو ځای باندې دړ راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ضع یدک علی الذي تألم من جسدک په هغه ځای دې لاس کېږده په بدن کې کوم ځای چې دړ کوي او کوم ځای کې چې تکلیف او دا ووایه چې بسم الله ثلاثا درې پیرې او بیا وپیرې دا ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وحاذر هغه چې دا کار وکړي الله هغه درد او تکلیف ختم مقصد دې حدیث بیانولو کې دا و چې دا ثابت دي چې سړی په جسم لاس کېږدي او دم اچوي په ځان باندې دا صحیح خبره خو مجرد او صرف په مصحف باندې لاس راښکوده او بیا په سر او په بدن راښکوده په دې نیت چې الله شفا راکړي نو حدیث اصل په شریعت کې نشته بلکې دا کار بدعت ته نږدې دی اصل په شریعت کې نشته او دا کار بدعت ته نږدې دی د دې اوس څه معنی شو چې سړی په مصحف لاس راکاږي او بدن یې راښکي نه قرآن وي او نه په
په ځان باندې دم واچو په شرعي طریقې سره نو د لاس په ځان باندې د سره کوي او دا به کوم ذکر راغلی چې په قرآن لاس راکاږه په ایتونو لاس راکاږه په اذکارو دعاګانو لاس راکاږه او بیا په ځان راکاږه الله به شفا درکړي دا طریقه په یو ځای کې نه ثابت انسان له پکار دي چې کله دا غواړي چې الله دې قرآن د لاس او د دې برکت مله شفا راکړي نو پکار دی چې په هغه صحیح طریقې سره په ځان دم واچي کومه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه ثابت ده دا طریقه نه ده ثابت او دلته یو بله فائده ذهن ته راغله دا زموږ دا خلک چې قسم خوري نو زر ولا بل قرآن راولي لاس پکې دا لاس یې ښوده په دې قرآن باندې د قسم په وخت کې دا هم نشته یو سړی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې قرآن راجمع شوی نه قسم پکې قسم په قرآن وکړه صحیح شو خو لاس یې ښوده دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راجمع شوی نه د قرآن نو لاس یې په څه یې ښوده صحابه کرام عمر بن خطاب هغه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوی په دور کې یو څو نسخې وي دا طریقه به وروسته راوتې یو سړی په قرآن لاس کیږي او قسم خوري یو سړی اسې قسم وخوري مړ یو شی بالکل یو شی ونه جدي سره په زړه کې یاره ډېره راشي دا څه خبره یو سړی چې الله په نوم قسم خوري هسې هم یېرېږي چې مؤمن او چې په دروغ خوري هغه ته که تسل مصحف کېږي هغه په لاس ږدي او قسم پیله وخوري دا په قرآن باندې لاس یې ښوده او بیا اودس وکړي اودس ورته وکړه او بعض وایي 2 رکعته لمونځ وکړه نو دا طریقې چې دي دا نه دي ثابت هلته ملکونو کې خو د دې نه غټه کیسه جوړه کړي دا چې قرآن خوري بعض وایي په سر یې کېده بس په سر قرآن یږدي دا پکې بله طریقه ده په سر به قرآن یږدي او بیا به خبره کوي چې زما دې قسم به د قرآن باندې او بعض پکې په کنده به ودرېږي او کنده کې به ودرېږي او په سر به ورته ایرې واچي او بیا قرآن کېږي دا د کوم ځای خبرې راغلي قسم کې یو سړی په مصحف په قرآن خوري یعنې د الله په دې کلام په ګټه او په پاڼو خو قسم نشي خوړی ګټه او پاڼه خو مخلوق دي مونږ چې کله قسم که په قرآن خورو نو زموږ مقصد د الله دا خبرې نو که یو سړی په قرآن قسم خوري نو لاس یې ښودو ته به ضرورت څه په خوله یې ووایي اوس دا کافي ده نو دا یوه فایده د دې خبرې سره رایاده شو چې دا ورور په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي د شارټ کټ لاره پیدا کړې ده د دم په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي دا طریقه نشته یو نه